شوی دی ستا چینل مکمل مونوټایز شوی دی 12 سټیپه شوي دي ښه ماشاءالله مبارک شه دا ټول چې دا کنه دا ټول کریډټ زه تاسو له در کوم او خاص کر نعیم بهي له ورکوم ځکه چې هغه زما سره ډېر زیات محنت وکړو السلام علیکم امید دی چې روغ جوړ به ټیک ټاک په د ژوند په مزو کې به خبرې نن په نوې ولاګ کې تاسو ټول ته هرکلی وایم خانو بھائی دې خبره ده کنه چې نن به هیڅ چرته نه ځم ځکه چې پېټرول چې دی کنه به 200 روپۍ لیټر شو بیګا مې دا خبر واورېده په 210 روپۍ لیټر شو کنه خانو اوس مې ولاګ سٹارټ کو مرګره راغلی دی نو دی وی چې زما سکار دی هغه کو موته چې نه ټول ناول خو زمخ کې چاپ تا مونږه ګیره ډیره زیاته لوي شوې ده مېدا برابر بیا راځو غپ شپ لګو نو چرته ځای ما موږ سره خاجي نو اوس دې ټایم کې چې واپس کور ته رالم او چاپ کې دومره زیاته غاڼه وکنه چې ډیر زیات کسان ناسو نو ډیر زیات لیټ شو بس اوس ته مانځه ټایم دی مانځه ته ځان تیاروم او نور غپ شپ چې دی هغه مانځه نه بعد لګو چرته بځاینا زموږ سره وای اوس دې ټایم کې مونږ وکړو ماسپهینو او وسره وته ما برا تاسو ته مخکې مو ویلو کنه چې برال تاغه ټوریزم ډپارټمنټ والے بر ځای جوړي نو غیره ټلیګونو چې راشه ته زموږ سکار دی چې هغه را لو کې نو تر مې کورشته نه نور هغه دا کارونه مارونه چې هغه کوي کنه نو وز زما الته کې تاسو هم د ځان سره بوزم چرته ځایم موږ سره الته ډیر نن د جمعې ورځ د سرمالنګ بابا ته ډیر خلک راغلي او ډیر غڼه غونې پروګرامونه یې کنه رباب او منګې دغه ماحول می کل نه کله هغه هم تاسو ته خیمه کو چرته وکړو نو بس زما واپس را کوزېګم بیا ورستو چکر لزو چرته بځاینه زموږ سره وای حاجی نن دا اوس تاسو وګورئ زه کوم ځای ولاړ یم دومره دنګ ځای کې ولاړ یم ښکته وګورئ دا تاسو ته چې ما کوم ځای ښوولی و چې دلته دا ځای جوړېږي که نه نو دا هغه ځای دی دا هغه ټاور دی او دا ښکته تاسو وینئ دې ګیر چاپېره زوینو کې به ورته پارک شان ځای جوړوي دا هغه ټاور دی ښکته یې پورې ورږه ښکته نه ته ښایم دې ځای ته زه اوس بر راوختم ها نو دا ټاور دی دلته کې به دې ځای کې نو نور هم لا دنګېږي وي چې دا باغې برې ځای ته رسو او ګیر چاپېره علاقه چې ده نو په دې دره کې هغه جنګ شوی و او بس دلته سره هغه تاریخي ځای جوړوي دا یې ورته لار جوړه کړې ده او بس دا ګیر چاپېره ځای دی ورسره او کار چې دی نو زه ډېر وغوښو نه هم راغلی تقریبا یو 2 هفتې هم وشوي حاجي نو اوس دې ټایم کې تقریبا 4 بجې دي او برې نه واپس رالم میلمانه لاړو نو څنګه بیټک ته رالم که نه دا وینئ نعیم راغلی دی او ما له ډېر ښکلی زیری راوړی دی ورګه دا زیري را تپوس دی خپله کوم چې دی مات شوی ها څنګه چل دی تاسو څه خورئ ګوره ستا سره مکمل غم نشته خو ما وختې ستا چینل کولی کوم زه به سیکنډ سټیپ کوم اوسو 2 سټیپه شوي و تړلی چې تا وی هغه به 48 ګنټې دي نه هغه شوی دی ستا چینل مکمل مونوټایز شوی دی 12 سټیپه شوي دي ښه ماشاءالله ما له ټولې ویډیوګانې چې دی مونوټایز کړې اوس ستا ارنینګ د اوس دې ټایم نه سټارټ شو او دا ما تا ته کالم کو نمبر دی بنو زیرې ورکای صحیح ده پښتانه چې خوشخبری چاته سناو کنه هغه زیرې ورکو ها ان شاء الله بس زیرې چې ته سوای هغه به در کومه رمیز ته سوای مبارک شه مبارک شه ها بای نو دې خبره راکنه چې له خیر سره زما چینل مونټایز شو او ما ته هم ډېر مبارک شي او تاسو ټول ته ډېر مبارک شي خانو نعیم چې دی کنه مال د چینل د مونټایز کېدو زیرې راوړې او زیرې را باندې کو اوس وی زما نو بای تاسو ډېر مننه او پروګرام وکړو ان شاء الله سبا یا بل ورځو کنه چې کله تاسو وای نو بس ما ګورا چې ما تا ډول کال نه لګېدو بیا ما 2000 روپو تیل تاوان کړو په تاسو سره صرف دې خبره چینل مونټایز شو بس منو کنه یار خاله شي بل خبره چې لکه تاسو په کم ځای باندې پروګرام وي خو دې خواګه روزانه سومره زو ته په بلاک کم پروګرام وکړي نه کوي نو بس په پروګرام کو کنه نو تاسو ته ما وی سار شي خو تاسو نه پښتو روایت د زیره او خلک هم خاور زیره له مور دې بسکټ ایستلی او قبول دي
صحیح ده ځای حاجي نو اوس نعیم دې مې رخصت کړو او زما څه نور کارونه مې دي هغه کومه پیټینګ کې څه مسله ده بجلی نو هغې لپاره څه سامان رالم دوکان ته ځم او بیا ملګرو تماشه کومه چې وختي راغلي وو خو زه کور نه وم نو کال راته وکوي چې کوم ځای د هغې معلومات کومه بیا به چکر لګو چېرته به ځای نه زموږ سره به یې او بس بلاګ به کوو نو نن مې را ملګري چې دي که نه ډېر په ګران وموندو ځکه دوی ما پسې ګرځېدو زه په دوی پسې ګرځېدم نو زه ځان له خپل ځای کې ناست وم دوی ما ټلیفون وکړ ما ورته زه یو ځای یم دوی ما پسې هغې ځای ته رالو هغې ځای ته به رالو زه به تللی وم بیا خپلې حجرې ته رالم ما ته وی کوم ځای ما ته مې زه په حجره کې یم نو چې رالو نو زه بیا نه وم ځکه زه په دوی پسې وتی وم نو اوس مې دوی وموندو دوی رالو او بس دلته دې پټو غاړې ته چکر له راووتو دا وینئ نو بس دلته ناست یو ګپ شپ لګو بیا به ځو ماښام کور ته ستاسو سره به ګپ شپ لګو نو بس یو به یو بل سره چېرته ځای ما زموږ سره کس کمنټس کړی وي دا پکې مه وایه چې چېرته ځای ما صحیح ده دا پکې نور نه وایم ها حاجي نو اوس تقریبا 10 بجې شوې او زما بلاګ چې دی نو زه خپل ختموم نن زه ډېر زیات خوشحاله یم ډېر زیات خوشحاله یم د الله پاک لاک شکر دی 1 لاک پیرې نه چې لکه په لکونو پیرې شکر دی چې زما چینل له خیره سره مکمل طور باندې مونټایز شو او نن نعیم بھائی دا زیرې راوړو چې بس تا چینل چې دی هغه مونټایز شو نو د الله پاک د ټول نه ور خو د الله پاک ډېر زیاته مطلب چې زه هر څومره شکر ادا کم نو کم دی ځکه چې په دومره لږ وخت کې چینل نه مونټایز کیږي خو دا به د الله پاک ما باندې غټ احسان او دا ټوله ستاسو مینه ده چې مالم دومره مینه راکړه او مالم دومره عزت راکړو مالم دومره درناوی راکړو چې زه دومره په لږ وخت کې دومره زر مخکې لاړم او بل چې دی را بل کریډټ چې دی دا زه نعیم بھائی له ورکوم ځکه چې زما سره ډېر زیات محنت وکړو او زما لپاره ډېر کړاو وکړو او زما په چینل کې مطلب لکه زما ډا بورسه هغه ما ته هغه وښو نو ما ته به ویل چې لکه مطلب ته بلاګ کوه دا موټیویشن چې دی هغه ماله راکړی دی نو د هغه هم ډېره زیاته مننه او ستاسو ډېره زیاته مننه د الله پاک لاک شکر دی چې زه نن چې دی نو لکه ما ته نن خپل محنت حاصله چې میله وشوه لکه سړی ټول عمر پټي کې لکه مطلب فصل وکړي که نه او بیا هغه یاره ما ځان ته فلش لایټ لګولی دی ټول ماشي پرپرکیزي راځي نو چې سړی مطلب یو فصل وکړي او بیا لږ موده پس هغه وریبي هغې هغه فصل ښکلی وشي سړی خوشحالېږي نو دا شانتې زه هم نن ډېر زیات خوشحاله یم ستاسو ډېره زیاته مننه ډېره مننه ما هم دومره مینه راکړه دغه شانتې به زما سره یې انشاءالله ډیلی بلاګ به کوو زه به کوشش کوم چې زما نه یوه ورځ هم میس نه شي او دغه شانتې به ستاسو سره ګپ شپ لګو دغه شانتې تاسو به ښکلي کمنټس کوئ زه به درته هغې جواب در کوم او د یو بل سره به یو نو چېرته به ځای نه زموږ سره به زموږ نننی بلاګ شو نو هغه دومره امید دی چې دا بلاګ به ستاسو خوښ شوي که چېرې خوښ شوي نو لایک کمنټس والا خبره کومه هغه وکئ او ما له راکړئ اجازت د سباني بلاګه پورې د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېریال خیال ساتئ د لوی الله په امان